د افغانستان د اقتصادي محاصرې ماتول. په وروستیو کلونو کې د منځني ختیځ او سیمې جیوپولیټیکي بدلونونو یو ځل بیا دا څرګنده کړې چې د سیمې د ځینو مداخلهګرو رژیمونو لاسوهنې او سیاستونه د بې ثباتۍ له مهمو عواملو څخه دي. اقتصادي فشارونه، نظامي کړکېچونه او سیاسي مداخلې نه یوازې د سیمې امنیت ګواښي، بلکې د ډېرو هیوادونو اقتصادي پرمختګ هم له ستونزو سره مخ کوي. په داسې حالاتو کې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت یو بله لاره خپله کړې ده، هغه لاره چې د اقتصاد، سیمهییزو همکاریو او متوازنو اړیکو پر بنسټ ولاړه ده. له بهرنیو تړاوونو څخه د خلاصون او د اقتصادي محاصرې د ماتولو هڅې اوس د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه ګرځېدلې دي. د اورو څېړنیزې ادارې په دې تحلیل کې هغو تفاهم لیکونو ته کتنه کړې چې ارزښت یې له $1 میلیارډ څخه زیات دی او په دې وروستیو کې د اسلامي امارت او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوي دي. په همدې چوکاټ کې هرات ولایت د یوه مهم اقتصادي او ترانزیتي مرکز په توګه د سوداګرۍ او پانګونې په ډګر کې د پام وړ بدلونونه تجربه کړي دي. دا راپورونه له مخې د افغانستان او ازبکستان د سوداګرو ترمنځ د لسګونو سوداګریزو تفاهم لیکونو لاسلیک چې ارزښت یې سلګونه میلیونه ډالر ته رسیږي په سیمهییزه کچه د اقتصادي همکاریو د نوي پړاو پیل شي. په دې کې په هرات کې د $500 میلیون او په کابل کې د $520 میلیون په ارزښت تړونونه شامل دي. در نتیجه سفرهای اخیر حیات تجارتی دو کشور قراردادهای به ارزش بیشتر از $1 میلیارد میان سکتورهای خصوصی دو کشور به امضا رسیده است. این دستاوردها نشان دهنده اعتماد رو به افزایش میان تاجران و ظرفیت واقعی همکاری های اقتصادی میان دو کشور می باشد. راپورونه زیاتوي چې دا هوکړې یوازې د توکو تبادلې پورې محدود نه دي، بلکې پراخ پروګرامونه لکه د اورګاډي کرښو پراختیا، د ترانزیت اسانتیا او د دایمي سوداګریزو نندارتونونو جوړول او د ګډو اقتصادي جوړښتونو رامنځته کول هم پکې شامل دي. دا ګامونه کولی شي افغانستان د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ په یوه مهمه اقتصادي څلورلارې بدل کړي. د هیوادونو سره نور هم مخکې لاړ شي او نور هم ورسره دغه لارې نور هم خلاصې کړي، د ریل پټلۍ او همداشان ترانزیټي نورې لارې په دې لارو باندې غور وکړي او دغه لارې خلاصې شي، نو بیا کولی شو چې هغه مشکلات چې موږ افغانستان ورسره لاس و ګریوان دی او د اقتصادي نګاه نه هغه بیا ډېر په اسانۍ سره موږ د منځه وړی شو، موږ هغې کچه 0 ته راټیټولی شو. له بلې خوا د سیمې د پانګوالو په ځانګړي ډول د ترکیه او نورو هیوادونو پام د انرژي تولید، د کانونو استخراج او صنعتي برخو ته اړول شوی چې دا د افغانستان پر اقتصادي چاپیریال د باور د زیاتېدو څرګندونه کوي، هغه باور چې د سرتاسري امنیت او ثبات پایله کې رامنځته شوی دی. په ټوله کې دا بدلونونه ښیي چې د اسلامي امارات حکومت له یو متکي حالت څخه د اقتصاد محوره او خپلواک نظام پر لور روان دی. داسې نظام چې د متوازنه همکاریو، متقابل درناوي او ګډو ګټو پر بنسټ له سیمهییزو هیوادونو سره اړیکې جوړوي. د اقتصادي ځان بسیا، زیربناو پراختیا او د بهرنیو پانګونو جذب نه یوازې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره نوی افق رامنځته کوي، بلکې د سیمې په اقتصادي معادلو کې د افغانستان ریز هم پیاوړی کوي.